بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. یوه نیا ده سره د څلویښتو یتیمو لمسیو ده چې مسي د مکتب وخت دی، زیاتره په مکتب کې دي، نور مسي تلي د خپلو نور نیکونو کره. زه هغه یو شعر دی چې وایي دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ له زوره نه دی خبر. نن که موږ دلته ولاړ یې او په راحته زړه مو وشکل تر دې ځایه پورې سفر وکړو، دا د یو چا د قربانۍ برکت دی. هغوی چې د دې وطن له خاطره، د دې سیمې له خاطره، د دې سیمې د امن له خاطره قرباني ورکړه او شاته یې خپله مور په حساب بوره کړل او خپل بچي یتیمان کړل، شاته یې هغوی پرېښودل. د دې مورکۍ زامن په د داعش په وړاندې چې پر دې سیمه یې بیخي په حساب راج و، د هغوی په وړاندې ودرېدل چې تر څو د دې خپل د سیمې خلک، د دې خپلې منطقې خلک د هغوی د ظلم، د هغوی د وحشت څخه وساتي. په بدل کې د دې مور څو زامن شهیدان شول. د دې مورکۍ 40 یتیمان دي ته راترغړي، دلته د یو ملګري حجره ده هلته راغلی. خپل هغه د کور حال چې کوم وي هغه یې موږ د دوی د مسیانو د لباسونو نه اټکل کولی شو چې دننه به څه حال وي، دوی به په کوم غربت کې ژوند کوي. او ادې څو زامن د شهیدان شول؟ زما 3 زامن دي او 3 مېلمستې. شهیدان د څو شول؟ شهیدان هم د شپږ. هغوی په پاڅون کوونکو کې وو د داعش په وړاندې. څو یتیمان ترې پاتې شول؟ 40. د دوی ساتل خو غټ زړه غواړي. الله یې ساتي او زه یې سرپرست یم. زه یې دغسې تام خدای مهربانه که او بل هم خدای مهربانه که او بل هم خدای مهربانه که. کوم وخت درته ادې ډېر سخت دی؟ بس دغه وخت سخت شي چې دغه یو شی او بل شی خلاص شي او د ژمي خپې یخېږي، ساړی کېږي، سخت دی، اوړی د ژمي اوړي جامې نه وي، د اوړي څپلکی نه وي، سخت هغه ته وي. د دې سیمې خلک د قدر کوي؟ ولا چې کوي ولې نه کوي، خو داسې هر سړی ځان په ځان دی. نو زما د الله څوک هم نه دی خبر، الله خبر. یعنې زه څونه فکر کوم چې دلته شاوخوا څونه خلک ژوند کوي، که هلته یې کورونه راغلي، دا خو ستا قرباني ده. بس دا که د لاسه څه شی کېږي نو د الله په رضا باندې راته څه شی راکړي، کنې الله یې زما یتیمانو له رسوي، الله یې راله رسوي. بس خو څوک جامې او څوک کیړی او څوک ښه او څوک اوس دا د ژمي علامه ده. زما د یتیمانو نه کیړی شته، نه یې کرتۍ شته، نه یې پټو شته، نه یې ښه شته، نه یې بد شته دی. خپل غم خو در سره نشته، یوازې د مسیو د مسو غم مې دی، خپل ځان مې یې کړی. ځکه خپل څادر خو د موږ ګوره مورکۍ ده، دا زموږ د وطن د یوې قهرمان مور څادر ده. نو زه وایم چې زه د بلا توره ورپسې کړم، خو چې دا یتیمان ماړه وپټي خپله ګوره دی لاسونو له مې په سترګو ړندی مچیانو ګورم. اوس هم ډاکټر ته روانه وې؟ اوس هم ډاکټر ته روانه وم. چا د غږ واورېد مورکۍ؟ نسیا راپسې راغی. نه غږ د چا واورېد؟ ځکه ته خو باید ډېره ونازول شي. اوس خو باید په ښار کې یو ښایسته کور و، هلته موږ درغلي وو، دلته موږ څه شی کول دغه څو ساعته چې مزل و په دې کلي کې؟ هله بچیه د سترګو نه دې قربان شمه. بچیه زما د الله ستا هغه سپی وساتي. بچیه زما باندې داسې علامه ده او داسې حل دی زما ښه، الله خبر دی، بني ادم نه دی خبر دی. دی خو داسې کړي ما که نه چې داسې کنګاله وانګاله کړي، دغه یو بچه کېرله پرېښی مال د الله دی، 3 پاتې دي، خو یا به ایسته دی په خپو باندې په اول دا خط کې پاڅونکو کې هغه په خپې ګور دی، نه منډه واده شي. ادې دا زامن د ډېر زړور نه دي؟ ولا چې خواران چې یې وکړو زه یې زړور وم که نه؟ زه والا وایم چې غر به در په سر کړمه، توپیک به یې درله در کړمه، خو الله یې سرپرست یې او زه یم. زه یم ځان مې هېر کړی دی، د ځان دارو مې هېر کړي دي، خو زه یم چې دا کونډې او دا یتیمان باندې چې ما پورې څوک ونه موږ د احسانمندې مورې، دا موږ چې نن دلته ولاړ یي دا ستا زامنو د قربانۍ وجه ده، که نه دې ساحې ته څوک راتلی شو؟ باقي مانده چې کوم دي او همداسې حالات دي او همداسې امتلاک دي، دا د افغانستان په خاوره زما بچي مړه شوي دي، په تورې په بدنامي نه دي مړه شوي دي، دا نور مې قرباني کړي دي، دا نور مې قرباني کړي دي د افغانستان په پاکې خاورې. خبر هدف دی د وطن لپاره د دې پاتې زامنو هم تېروي. آفرین په خپلې خاورې باندې غیرت کوم او کار او ما سره ګوره نه حکومت همکاري کړې نه یو مډال یې ماله راکړی دی، په مډال به زه څه شی وکړم؟ بېشک زما یتیمان چې ماړه شي
شل وارې ما ویل چې ما 2 کسان اجله ولېږه. هغه یو شعر دی وایي یتیم وطن څه کوي هغې ته پلار په کار دی که څنګه مړه نه فکر کوم تا ته یو کور ښه و چې په ښار کې ماله د کور راکړي دا مې پارې ویډی کې ویلي دي چې ماله د داسې کور راکړي چې زما پکې د یتیمان سبقونه وي ډاډه دا بچي مې پکې وګرځي دا کوم بچي مې چې پاتې دي چې دغه زه خو یم چې دغه د افغانستان په خاورې ما قرباني کړي دي نو چې حکومت خو ما سره همکاري وکړه که نه ادې زړوره خو ځکه یې دلته مسیانې مکتب ته تلېږي پرې غټ کار دی کړی لېږم یې شکر دی مکتب دی لېږم چې بچو که چا وتښتولی عملاله مې صبري او که پاتې شی سبق وي او یعنې په یو حساب خو ته غټه دشمنداره مې غټه دشمني در تر غاړه ده که نه داسې دشمني راله په غاړه ده بچیه داسې چا سره د دشمني ده چې په خبره هم نه پوهېږي پروا هم دې نه لري پروا هم دې نه لري بېشک داسې سړي سره مې دشمني او بیا هم په هماغې شاوخوا کې پرته یې او پرته مې ما ولا دغسې پرته یم دغه یو ځای مې دی که نه دغه اوس په بیا بچی ستا د سترګو د ایی که نه چې متیازې کې یم شاله یې ولاړه یم چې متیازې کې یم شاله یې ولاړه یم چې غوږ نه داسې لک نیولی چې ووځي چې خدایه اوس بېګا ډزې وې درته دا کوزن او کوم ګمراه داسې ډزې وکړي د وطن یو ډول وخوځولو مازه لکه چې د زوی نه یې خلاصه کړه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي زه خلاص ځان مې په والو مړ کړی دی چې خدای یو ځل مې لرلو هغې نه خلاصه شوم ځکه چې دا د منډې او د ترډې او د خاو د بد بچی پټیپونه مې کړې دا چې رالمه که نه یو 4-5 ورځې وروسته راغلم او چې رالمه که نه دا اجره نه وه دا د الله دې دوستانو سره او د تاغ دغې سره د دنیا ټول ښه وکړه ویل چې دا د دانیم اجره ده دا مې بېرته سازه دا یې راته سازه کړه او دا یې راته بېرته په خپل مقام ودروله او نور بس لکه ته او لکه هغه لکه داسې څوک چې راشي نو زما رزق هم نه خوري زما رزق هم نه خوري و چې دا د یتیمانو دی او دا بچیا نور الله له مې صبر دی ولا له په صبر ناست یم خدای مهربانه دی مورکۍ قسم په خدای چې د اختر کې د اختر د یو لوی اختر د یو 15 اختر د پاتې یو 4 اخترونه تلیفون یې وکړو او لاړم رختون مې راکړه رختونه چې راکړه که نه ځان مې شاره کړو که نه کونډوله مې وکړه کونډوله مې وکړه د یتیمانو نصبله مې وکړه عادل وروره دغه پلاستیک هم در سره راخلاص کړه او این دغه هم راخلاص کړه ادې دغه درته یو چاره لیږلي زه په دې پوهېږم یعنې که دغه 40 یتیمان یو ورځ هم کښېني باید دا هغوی ته په یو ورځ کې ښه پاخه شي یعنې په یو ورځ کې کولی شي دا وکړي کم به یې ادې خو دغه څه چې تاوان شاه محمود نومېږي درته هغې رالیږلي دي د عیسی یتیمانو دپاره این دغه اندازه شیي الله دې دو ودان او آباد لري او الله دې دو سره د دنیا ټول ښه وکړه چې زما یتیمانو له لاس ورکړو که دا ډېر یو کلي کې ما په خرورونو منځ راکړي دي الله دې ورسره ښه وکړه خدای دې درنه لره یو بل چې هم راسره واده کړی هغه به م انشاءالله د عیسی مسیح دپاره د ژمي حتما یو څه بندوبست کوي هغه چې موږ بیا هم راځو او الله دې ورسره ښه وکړه چې زما یتیمانو سره ډېره ناچاره یم زه پوهېږم ډېره ناچاره یم په خپله خو دې ولیدم چې په دې وجه کې ما کار ډاکټر نه ما راته وکړې نو خو دغسې چل دی که نه خوشحاله اوسه دا لاسونه مې چې دا کاږه دي په سترګو ړنده یم همدې بچه ړنده کړم معلومداره ده همدا غمونو سر سپین کړم غمونو ړنده کړم دا به زه څه کړم دې یو باندې به زه څه وکړم خدای مهربانه دی خدای دې وکړي دغه غږ دی تر داسې یو چا پورې ورسېږي چې په ښار کې ورته کور په ښار کې ورته ځمکه زه هم همدغه سوال کوم چې و دولته چې سترګې شنې هغې سره هغې له کورونه ورکوئ چې سترګې شنې په هغې سترګو باندې دغه وتی نو زما خو 6 بچي قرباني کړي دي د وطن په خاورې ماله ولې ماله همدا کور راکړئ چې زما د یتیمان ورکې لوی شي سبقونه ووایي مکتبونه ووایي تعلیمونه وکړه دا کونډې مې ورکې په یو په دغې کې ناست دي نو ګوره په دې حال کې به زه ناسته یم زه ټوله شپه زما ننګیانې کونډې تېره کړې دا یو به زه دې باندې به زه څه وکړم په خپله ړنده که نه یم خطی نه شم څه شی وکړم او ناسته یم دغه ځای مې ټینګ کړی دی چې دې کې مې بچي مړه شوي مجبورې ورځې چې دې کې مې اته بچي مړه شوي دي او خدا کې دا ځای پرېږدم خوشحاله اوسه ادې مننه دا د
دا ماشومان هم اوس له مکتب نه راغلل نو دا 40 یتیمان دي په دې کور کې نو دا ټول په مکتبونو کې دي په مدرسو کې دي نو موږ ونه غوښتل چې هغوی له درسه وباسو مورکۍ روانه وه ډاکټر ته له ډاکټر نه مرسته نه کړه د شاه محمود ورور مرسته وه رامو مرسوله انشاءالله که بیا هم زموږ څه په تاوان کې وه حتما به د مورکۍ خواته راځو مورې ښه وخت په خدای مې سپارلی سلامته اوسه مننه خوشحاله اوسه کور ودان مننه